السلام علیکم ملګرو، ستړي مشئ. پښتو ټیک ټي وي یوټیوب چینل ته هر کله راشئ. دا د ګوګل د زده کړې دویمه ویډیو ده. که غواړئ چې په دې اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. راځو او ویډیو شروع کوو. نو کروم براوزر خلاصوم. دلته زه بیا ګوګل ډاټ کام ویب سایټ خلاصوم. ګوګل ډاټ کام ویب سایټ خلاصېدو نه وروسته زه دلته یو څه لټومه. د مثال په توګه زه کرکټ په اړه باندې معلومات غواړم چې کرکټ په اړه باندې زه معلومات ترلاسه کړم. نو آل او ویډیوز، نیوز، ایمیجز، بوکس او مور خو مو ویلو. اوس دا سیټینګ او ټول پاتې دی چې دا سیټینګز او ټولز څه شی دی. نو لومړی راځو دا ټولز ته. په ټولز کې دلته اني ټایم لیکلی دی. په دا اني ټایم کې چې مونږ کله اني ټایم باندې کلیک وي اول سر نه، نو کرکټ په اړه باندې چې څه نشر شوي دي او ګوګل مونږ ته لټون کوي، پیدا کوي، نو د هر وخت چې په انټرنیټ کې د کوم تاریخ معلومات شته دی په ویب سایټونو کې، هغه مونږ ته پیدا کوي. که مونږ غواړو چې د تیر یو ساعت معلومات چې د کرکټ په اړه باندې نشر شوي دي هغه پیدا کو، نو په پاست اور باندې به کلیک کو. مونږ ته به د تیر یو ساعت معلومات، دغه ټول معلومات اوس په تیر یو ساعت کې خپاره شوي دي. که مونږ پاست اور په ځای باندې په پاست 24 اورز باندې کلیک کو، نو په دې کې مونږ ته د تیرو 40 ساعتونو کې چې کوم معلومات په انټرنیټ کې د کرکټ په اړه باندې خپاره شوي دي هغه مونږ ته پیدا کیږي. ورکې که پاست 24 اورز په ځای باندې مونږ پاست ویک کو، نو په دې باندې مونږ ته د تیرې یوې هفتې معلومات پیدا کیږي. که مونږ د پاست ویک په ځای باندې په پاست منت باندې کلیک کو، نو په تیرې یوه میاشت کې چې د کرکټ په اړه باندې کوم معلومات دي، کومې لیکنې دي، کوم پوسټونه شوي دي په بېلابېلو ځایونو او ویب سایټونو کې، نو هغه مونږ ته پیدا کیږي. پاست ایئر کې تیر یو کال کې چې کرکټ په اړه باندې څه نشر شوي دي هغه مونږ ته پیدا کیږي. که مونږ دلته راشو او په کسټم رینج باندې کلیک کو، کسټم رینج دا معنا چې د دې تاریخ نه نیولې تر دغه تاریخ پورې چې کوم څه نشر شوي دي هغه مونږ ته پیدا کا. نو مونږ دلته د فرام کې ورته یو تاریخ یو مثال د اول تاریخ د جون نه مونږ ته تر 11 تاریخ پورې چې کوم معلومات خپاره شوي دي ګوګل یې لټولی شي نو هغه مونږ ته پیدا کا. نو په دې ګو باندې به کلیک کو، مونږ ته به اوس د اول تاریخ نه تر 11 تاریخ پورې مونږ ته هغه معلومات پیدا شي چې په دغه څو ورځو کې خپاره شوي دي. دینه اوس راځو دغه آل ریزلټس ته. آل ریزلټس کې یعنی مونږ ته چې مونږ څه ورته ورکړي دي، کرکټ هم ورکړی، په دې اړه باندې هر معلومات مونږ ته پیدا کا. دې ته یعنی کرکټ ته ورته معلومات هم مونږ ته پیدا کیږي. خو په آل ریزلټ سره سره دغه وربیټم چې دی دا معنا چې مونږ ته یوازې د کرکټ په اړه باندې چې څه نشر شوي دي هغه پیدا کا. یعنی دې ته ورته نږدې څه چې مونږ ته هغه شوي دي هغه مه پیدا کوه. یوازې په دې کې مونږ هغه معلومات لټولی شو چې دغلته چې مونږ څه ورته لیکلي هماغې په اړه باندې پیدا شي. خو که مونږ په آل ریزلټ باندې کلیک کو، نو آل ریزلټس دا معنا چې کرکټ په اړه معلومات مونږ ته پیدا کا. که د کرکټ سره بل څه لیکل شوي، همدې ته ورته څه لیکل شوي، نو هغه مونږ ته پیدا کړم. اوس راځو سیټینګ ته. په سیټینګ باندې کلیک کوو او بیا سرچ سیټینګز ته راځو. په سرچ سیټینګز کې دلته سرچ ریزلټس لیکلي دي، نو په دې ټرن آن سیف سرچ باندې چې مونږ کله کلیک وکړو او دلته ټیک مارک کو، ټیک مارک ولګو، نو بیا به مونږ ته هر شی په سرچ کې نه راځي، هر شی به مونږ ته نه پیدا کیږي. تاسو دغه معلومات لوستلی شئ او مونږ ته بیا هر څه په سرچ کې نه پیدا کیږي. نو اوس راځو ریزلټس پر پیج. په یوه صفحه کې مونږ ته څومره ریزلټ وښیه، 10، 20، 30، 40، 50 او که 100، هر څومره چې تاسو کولی شئ د دې ځینه تاسو دغه ریزلټس د یوې صفحې باندې راوستلی شئ ځان ته. راځو اوس اټو کمپلیټ وذ ټرینډینګ سیټس. که مونږ دلته هغه ټرینډز چې په زمونږ چې کومه سیمه کې وو
لوکیشن کې نو هغه ځای کې به هغه مشهور سرچ لټونونه چې دي هغه به مونږ ته پیدا کیږي او کنه ډو ناٹ شو پاپولر سرچ باندې کلیک کوو مونږ ته به بیا دا سرچ نه پیدا کیږي. سپوکن انسرز کله چې مونږ په ګوګل کې د غږ په واسطه باندې پوښتنې کوو یا څه لټوو نو مونږ ته بیا جواب هم په خبرو باندې راکول کیږي. که مونږ غواړو چې جواب په خبرو باندې را نه کول شي نو په دغه جست شو ټیکسټ یوازې متن راته وښیه نو په دې باندې بیا مونږ کلیک کوو. بیا به مونږ ته چې کله پوښتنه ورنه په غږ هم وکړو نو مونږ ته به بیا په غږ باندې جواب نه راکول کیږي. دلته راځو ویر ریزلټس اوپن مونږ چې په څه شي باندې کلیک کوو نو هغه به مونږ ته چېرته خلاصیږي په نوې وینډو کې به خلاصیږي او که په هماغه وینډو کې به خلاصیږي نو که کلیک وکړئ په هماغه وینډو کې به خلاصیږي که نه په بله وینډو کې به مونږ ته خلاصیږي. سرچ هیسټري به مونږ چې مونږ څه شی سرچ کړی د هغې هیسټري به چېرته وي نو د دې ځینې مونږ اف کولی او آن کولی شو. اوس راځو ملګرو زه د ګوګل هوم باندې کلیک کوم او ځمه ګوګل ته. دلته زه اوس بیا ورته کرکټ لیکم کرکټ. کله مې چې کرکټ ورته ولیکه هغه خو مونږ چې کوم ټولز او سیټینګ وښودل هغه خو په دې آل کې. اوس مونږ په دې ویډیوز باندې کلیک کوو او په ویډیوز کې ټولز او سیټینګ ته راځو نو په دې ټولز باندې لومړی کلیک کوو. مونږ ورته وایو چې اني ډیوریشن یعنی چې څومره اوږده ویډیو هغه مونږ ته پیدا کړه چې د هر څومره وخت والا یې که یو دقیقه یو که یو ساعت یو که نوره موږدی چې څومره وخت ویډیوګانې هغه مونږ ته پیدا کړه. که مونږ ورته وي چې شارټ ویډیوګانې یعنی 0 نه تر 4 منټو پورې ویډیوګانې مونږ ته پیدا کوي. که میډیم کو د 4 نه تر 20 منټونو پورې مونږ ته پیدا کوي او که په لانګ باندې کلیک کو نو مونږ ته به د 20 منټو نه اوږدې ویډیوګانې پیدا کیږي ورکې. که مونږ دلته راشو او اني ټایم ورته کو یعنی چې هر وخت ویډیو نشر شوې ده هغه مونږ ته پیدا کا. پاست اور او پاست 24 اورز همداسې د هر وخت والا مونږ ورته ټاکلی شو. انیکویلیټي د هر کیفیت والا ویډیو مونږ یعنی که اوچته ویډیو کیفیت او که ټیټو او په های کوالټي کې به یوازې د اوچت کیفیت والا ویډیو مونږ ته پیدا کیږي او نور د ټیټي کوالټي والا به مونږ ته نه پیدا کیږي. آل ویډیوز باندې کلیک کوو. آل ویډیوز به مونږ ته یعنی ټولې ویډیوګانې به مونږ ته پیدا کیږي او که کلوزډ کیپشن باندې کوو نو مونږ ته به یوازې د کلوزډ کیپشن ویډیوګانې سرچ کیږي او نورې به راته نه پیدا کیږي. اني سورس ته راځو یعنی په هر ویب سایټ کې هر چېرته چې ویډیو نشر شوې ده هغه به مونږ ته پیدا کیږي. خو که مونږ یوازې ورته youtube.com وټاکو نو مونږ ته به یوازې د یوټیوب ویډیوګانې ښکاره کیږي او که همداسې د دې لاندې ویب سایټونو والا هر یو باندې کلیک کړو نو مونږ ته به یوازې د هماغه ویب سایټ ویډیوګانې دلته په سرچ کې راځي او پیدا کیږي. اوس راځو ملګرو د ایمیجز ټولز ته. په ایمیجز باندې مونږ کلیک کوو نو دلته بیا په ټولز باندې کلیک کوو او په ټولز باندې چې کله کلیک نو د هر سایز والا تصویر اني سایز مونږ ته د هر سایز تصویر اوس پیدا کیږي. که مونږ ورته وي لارج تصویران مونږ ته پیدا کیږي، میډیم سایز والا پیدا کا او که آیکن واړه تصویرونه مونږ ته پیدا کا نو هم پیدا کیدی شي. اني سایز باندې اول نه کلیک دی هم دلته. اوس راځو کلر باندې د هر رنگ والا اني کلر باندې کلیک دی یعنی د هر رنگ تصویر مونږ ته پیدا کا. که مونږ ورته ویو چې بلیک اینډ وایټ ساده تصویران مونږ ته پیدا کا یعنی مونږ ته به یوازې تور او سپین تصویران دلته اوس ولټول شي. دا ګورئ زیاتره برخه به بلیک اینډ وایټ وي. که تاسو دلته داسې کلیک کوئ چې ټرانسپیرنټ مونږ ته به ټرانسپیرنټ تصویران پیدا شي. تاسو یې کتلی شئ. که ټرانسپیرنټ تصویرانو نه بغیر مونږ دلته بل څه شته وګورو او که نه د هر رنګ والا یعنی مونږ غواړو د یوازې د شنه رنګ تصویران مونږ ته پیدا کا یعنی دغه شین رنګ تصویران به پکې ډېرې تاسو اوس کتلی شئ. په تصویرانو کې شین رنګ ډېر استعمال شوی دی. که هر رنګ تاسو ورته وټاکئ نو هماغه به مونږ ته پیدا کیږي. ټایپ ته راځو. په ټایپ باندې کلیک کوو هر ډول تصویران به مونږ ته پیدا کیږي اني ټایپ. که کلیپ آرټ باندې کلیک کوو یوازې کلیپ آرټ تصویران به پیدا کیږي، لاین ډرایینګ تصویران به پیدا کیږي او یا ګیف تصویران به مونږ ته پیدا کیږي. که مونږ ټایم ته راشو د څه وخت تصویران مونږ ته پیدا کیږي تاسو د هر وخت تصویران ورته دلته ښودلی شئ. یوزیج رایټس یعنی کاپی رایټ تصویران او کاپی رایټ نه بغیر تصویران مونږ ته پیدا کا. آل ټول تصویران کا کاپی رایټ دي او که
کاپی رایټ نه فری دي هغه پیدا کا او که کریټیو کامنز لایسنسز تصویران پیدا کا او یا کمرشل ان ادر لایسنسز تصویران پیدا کا نو تاسو دا هر یو باندې کلیک کولی شئ. ملګرو دا ویډیو هیله ده چې خوښه شوی مو وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.